تېره شپه د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې د نظري ورزشي کلب له لوري د کیک بوکسینګ فدراسیون په همکاري یاد کلب کې د هلمندي ورزشکارانو ترمنځ د رمضان جام په نوم د کیک بوکسینګ سیالۍ پیل سوې. د رمضان جام په نوم د کیک بوکسینګ دې سیالیو کې به ټول 80 تنه ورزشکاران ولوبېږي. هره شپه به له 10 څخه د زیاتو لوبغاړو ترمنځ لوبې ترسره کیږي. همدارنګه ټول به 6 لوبې ترسره سي چې 12 ورځې به دوام وکړي او سیالۍ به په وقفه‌یي ډول یوه شپه نه بله شپه ترسره کیږي. د دې ورزشي کلب مسؤل او د سیالیو تنظیمونکي سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا لوبې د ورزشکارانو د تشویق او لا هڅونې په موخه په خپل شخصي لګښت پیل کړي او همدارنګه نوموړي دا لوبې د هلمند د کیک بوکسینګ لوبغاړو لپاره ارزښتمنې وبللې چې دا ډول لوبې ورته برابریږي او لوبغاړي له یو بل سره لوبیږي. د نوموړي په خبره وړ او ممتاز لوبغاړي به ولایتي سیالۍ او ملي لوبډلې ته غوره کیږي ترڅو د هیواد په کچه لوبې کې برخه واخلي او ویاړونه راوړي. په عموما کې لکه تاسو ته چې څرګنده معلومه ده چې هلمندي ورزشکاران قوي دي او ښه ویاړونه پکښې شته. دا چې موږ ته زمینه نه ده مساعده او موږ نه تشویق کېږو نو په دې خاطر موږ پاس پاتې یو. نو موږ کوم ملګري چې په دغه ګروپ کې یو دغه ګروپ دا فیصله وکړله چې راسئ موږ تاسو خپله یو داسې برنامه په لاره واچو ترڅو په هلمند ولایت کې ټاپ ترینه خلک قوي ترینه خلک موږ په داسې فایټونو کې راپورته کړو. ځکه دوی که فایټ ونه کړي دلته دوی بل ولایت کې فایټ نشي کولی بازي نشي کولی نو دلته مو خپل په شخصي لګښت باندې زمینه ورته مساعده کړې ده ترڅو په دغه کې غوره څیره بهترینه څیره د هلمند موږ جوړ کړو ترڅو یې ولایتو په سطحه ولوبو د ولایتو څخه ملي ټیم ته بوځو د ملي ټیم څخه د افغانستان په سطحه ولوبو. هدف مو دغه دی. ورته وخت کې لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړل چې د مسؤلینو له لوري ورته لوبې په لاره اچول کیږي او دوی ته د دې زمینه برابریږي چې په دې لوبې کې ولوبېږي خپل استعداد ښکاره کړي ترڅو راتلونکي د هیواد په استازیتوب لوړ سټیج باندې ولوبېږي او له تجارانو څخه یې غوښتنه وکړل چې د هلمندي ورزشکارانو سره دې همکاري وکړي او د دوی ملاتړ دې پر غاړه واخلي ترڅو دوی په ښه ډول خپل ورزش ته دوام ورکړي. واقعیت دی چې په هلمند ولایت کې داسې شاندار مراسم داسې شاندار لوبې پر لار اچول د هلمندیانو د هلمندي ورزشکارانو لپاره د افتخار ځای دی. بالخصوص د نظري ورزشي کلب څخه موږ ډېره منندوی کوو بالخصوص موږ ورزشکاران چې یو داسې څوک لرو چې مثلا داسې سترې لوبې په غاړه په لاره چې د هلمندي ورزشکارانو لپاره زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. د نظري استاد یو ډېره مننه کوم چې زموږ ته داسې انګړ اعلان کړی او چې داسې پرمختګ دی چې موږ ته مسابقې وشو او هر وخت د مسابقې ولې د هلمند ولایت څخه تجاران څخه دا غوښتنه چې موږ یې مایا کړي او داسې نور مخ ته لاړ شي ورزشکاران مخ ته لاړ شي او تشویق کړي داسې نور مخ ته لاړ شي. هلمند کې داسې مهال د یوه ورزشي کلب له لوري د رمضان جام په نوم د کیک بوکسینګ سیالۍ پیل سوې چې یاد کلب له دې وړاندې هم ورته لوبې د هلمندي ورزشکارانو د هڅونې په موخه په لاره اچولې دي. نصیر احمد فضلي، سکون راډیو.